نن راته د مونځ یو څو کلمات دي چې موږ او تاسو ټول وایو، خو چونکې په حقیقت یې نه یو پوهېږو نو بس په خولې باندې لګیا یو هغه ووایو خبره ختمه. خو چې هغې کې کم خوند دی، کمه مزه ده، کم یو میټاس دی، هغې نه موږ تاسو نه خبر. نه دې د وجې نن کوشش کوم چې دقې شیز باندې موږ او تاسو پوه شو. تاسو یې ټول وایې کوی یې، خو په مقصد یې نه یې پوه شوې، نو هغه خوند او هغه مزه راله نه درکوي. بس په خولې ووایه یو پلیشمار دی او خبره ختمه. زما عزتمند ورونو، د مونځ معنا، د مونځ مقصد، د مونځ مطلب زده کول دا په هر انسان لازمي دي، ضروري دي. د مونځ مسایل موږ څوک هم نه یو خبر، د مونځ مسایلو موږ نه یو خبر او نه ځان خبرو، بس په دې باندې به خبره ختمه. تپوس نشته. یعنې زه دې جومات کې ناست یم که نه، په ټوله میاشت کې به یا 2 یا 3 یا 4 کسه د مونځ باره کې ما نه تپوس وکړي، نور د سره څوک تپوس نه کوي. بس خو لګیا دی راځه مونځ وکړو او دا غپ او خبره ختمه. د یو وجې دا یو حدیث تیمورجانه خبره کومه، په دې فضایل اعمال کې هم شته، خو دا حدیث نورو کتابونو کې نه شی کتلی، فضایل اعمال کې هم شته. رسول الله مبارک وی یو وخت به زما په امت داسې راشي چې یو سړي به، دې خبرې ته لږ وکړې تیموره، یو سړي به 15 کاله مونځونه کړي او یو مونځ به یې نه 60 سال مونځونه به یې کړي د الله په دربار. ولې؟ د مونځ باندې موږ پیلې یو، مقصد باندې پیلې یو، د هغې په ارکانو نه یو پوهېږو، د هغې په افعالو موږ نه یو پوهېږو چې مونځ په څه ماتېږي، مونځ په څه روغېږي، مونځ به څنګه. نو مهرباني کوئ، زما د خبرې مقصد دا دی، خبره رانه اوږدېږي ما، تاسو به پرې تنګېږئ، خو زما د خبرې مقصد دا دی چې کوشش وکړئ دنیا ګټل بېشکه ویې ګټه، بچي ویې ګټه، د کور کاندې کوه، خو د دې مونځ متعلق لږ سوچ او فکر کوئ، د خپلو علما کرامو نه تپوس کوئ، مونځ ورته تېروئ. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ چې دا زما د والد صاحب نه ما اورېدلو، چونکې ما هغوی په سترګو نه لیدلې چې د چا متعلق یې دا خبره کړې وه. زما د اکثر د مشرانو ته به د هغه د نوم پته لګي، او خیره ټولو ته اوس پته لګي. فخر کشمیر او مجاهد کبیر مولانا محمد حاجی محمد امین رحمهم الله، د عمرزو د ډېر بهترین اشعار دي، د نعتخوانان یې وایي، او یو اصلي عاشق رسولو. والد صاحب نه مې دا په خپلو غوږو اورېدلو او په خپله مې لیدلو چې هر ځای ته به لاړه، نو چې څوک چې به یې ولیدل چې مونځ به یې غلط و، نو هغه ته به یې داسې نه وي چې ستا دا مونځ غلط دی، هغه ته به یې ته راشي زه دا مونځ کومه، زما په دې مونځ کې که څه فرق وي، نو ما ته هغه فرق وښایي چې زه هغه فرق وباسم. نو هغه چې به هغه فرق و، هغه فرق به ده وویسته، نو هغه ته به پته ولګي چې وایي دا ما داسې چل کو، نو هغه مونځ به یې ورسوي. ولې؟ مونځ هم عبادت دی، کوشش پکې کوئ. بهر کې زما عزتمند ورونو، موږ چې مونځ کله شروع کوو نو اودس ولو کوو، ضروري دی، موږ پرې مخکې هم خبرې کړې دي. بیا راشو او کو ځان له یو کو امام پسې یو نیت وتړو، الله اکبر ووایو. الله اکبر تکبیر تحریمه ورته وایي، په مونځ کې فرض ده، لازم ده. د دې څه مقصد دی؟ انشاءالله زما نن دا موضوع نه ده، ګینې ما به درته د دې په مقصد باندې پوره بیان کړی چې دا موږ تکبیر تحریمه داسې کړو، د دې څه مقصد دی. خو بس صرف یو وړه شان خبره به راته وکړم، نور مقاصد یې نه بیانوم، انشاءالله په دې به چېرته مستقل جمعه بیان کوم چې ته د غوږونو له ګوتې یوسې. نو دا ستا څه مقصدي؟ یو خو د الله د طرف نه حکم دی، د رسول الله طریقه ده، تکبیر تحریمه په مونځ کې څه شی فرض ده، شاباس ته دا یوسې. د دې دا مقصد دی چې دا څومره د دنیا د غمونه، غموم و هموم او خوشحالي، دا هر څه ما په شا کړل. الله اکبر، خدایه تا ته ودرېدم. نیت به داسې خلک نیت داسې تړي، دا غلط دی. نه، داسې به خدای دا ما په شا کړل، هر څه ما وروسته وغورځول، صرف تا ته ودرېدم. نو بیا په نامه باندې لاس کېږي، دا په نامه لاس ولېږدو. یاره څه عجیبه مقاصد دي، خو صرف دومره به راته ووایم چې کله تاسو او موږ خدای دې د دنیا د دې جرمونو نه وساتي. امین وایه. خوشې کار دی کله د جرمونه انسان جرم وکړي که نه، نو اتکړی ورته واچوي، خو ستاسو خیال نه، خو د دنیا دغه دي، دا ته الله رب العالمین ته ځان په اتکړو کې راولې چې خدایه زه ګورې مجرم یم، ګناهګار یم، تا ته رالم او په اتکړو کې تا ته ودرېدم، نو ته دا اتکړی داسې وتړې. دا ګورې دا مقصد دی.
نو چې دا وتړی الله اکبر ووی نو اوس د دې نه پس څه کلمات دي په دقې کلماتو راته نن بیان او هغه کلماتو ته موږ په عربۍ کې څه وایو ثنا ورته وایو ثنا معنی ښکلي صفات دقه ثنا ویل په مونځ کې دا زموږ په مذهب باندې دا دی سنت مؤکده ورته ویلی شي او غیر مؤکده ورته ویلی شي سنت مؤکده غیر مؤکده مطلب دا دی کو دی وی څه ډېر وي اوس یې راته زه بیانو ثواب راله الله درکوي کو دی ونه وي نو ستا په مونځ کې فرق نه راځي خو کاملې درجې ته نه رسي نو مونځ کې خامخا دا وایې دا ثنا وایې دا ثنا هغه ثنا څه شي ده لومبی لږ الفاظ واورئ زموږ د ټولو خلکو هغه الفاظ هم غلط دي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك دا خلک وي نه الفاظ یې صحیح ویل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا الفاظ صحیح کې دا خپلو امامانو ته یا د طالبانو صاحبانو ته ووایي دا الفاظ موږ له صحیح کې داسې الفاظو باندې به ووایي دا به رسول الله مبارک وي او بعضې وخت به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور الفاظ هم وي نور الفاظ به وي موږ سره دا اسان هم دي او زده کول هم دا پکار دي نور به رسول الله مبارک نور هم وي تاسې وایه طالبانو چې نیت پې وتړو نو وی اللهم باعد بیني وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللهم نقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس یا رسا عجیب ښکلې معنی یې ده دغه راته معنا کوم خو لږ دا مې زده کړې دا د دې خپلو امامانو نه زده کړې دا وایه څه زبردست الفاظ دي څه زبردست الفاظ دي اللهم باعد بیني وبین خطاياي كما باعدت بين المشرق خدایا پاکه ما ته ووایه من قدم په قدم سیو سجانه ګناهګاران یو کنه ګناه را نه کیږي نو ته لومبی دا سوال کوه اللهم باعد بیني وبین خطایا خدایا زما او زما د دې ګناهونو ترمنځ دومره لرې راوله دومره لرې والي چې زه د ګناه نه دومره لرې یم نو چې د ګناه نه لرې نو بیا به ګناه نه به کوې که نه ګناه نه لرې اوس دې وخت بالفرض والتقدیر هسې ویم هسې ویم ښځه نشته نو موږ د ګناه نه بچ شو پردې ښځه نشته د ګناه نه بچ شو نو خدایا ما د ګناهونو نه دومره لرې کړي لکه څومره چې کما باعدت بین المشرق والمغربي څومره چې د مشرق نه مغرب لرې د خدایا دومره مې د ګناه نه لرې کړي یعنې د ګناه نه مې وساتې که نه د ګناه نه مې وساتې دا به رسول الله مبارک قسم په خدای وي اللهم باعد بیني وبین خطایا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس خدای د ګناهونو نه مې داسې پاک کې لکه څنګه چې سپینه کپړه په صابون کې ورواچې په صرفو کې ورواچې په مشین کې ورواچې او دغه سپینه کپړې نه دا ټولې خیلې لرې شي او دغه سپینه کپړه راوځي خدایه دغه شان مې د ګناهونو نه پاک یاره څه زبردسته دعا ده یار دا یاده که یار پلیز منت کو زاری کو دا ډیره بهترینه دعا نو نبی علیه السلام به دا وي خو زما چې کوم درته نن دغه دی نو هغه دا دی او دا تاسو وایې ټوله نو د هغې هغه معنا د هغې هغه مقصد هغه راته بیانو ته شروع کې الله اکبر دی ووایې چې الله اکبر دی ووایې د هغې نه پس وایې سبحانک اللهم وایې تاسو که نه ټول وایې سبحانک اللهم دا ته په دې باندې شروع کې د دې څه مقصد دی ته خو بس داسې او زه خو داسې لګیا یو لږې ځان په مقصد باندې ظاهره معنی واورئ ظاهره معنی سبحانک اللهم خدایا پاکی بیانوم د الله رب العالمین پاک دی د هر عیب نه وبحمدک یوازې پاکی نه بیانوم د ښکلي او د مزیدارو ښکلي تعریفاتو خاوند ذات دی سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک خدای نوم دې ډېر برکتي دی ویم راته خبر راته کوم څومره برکت وتعالی جدک خدای شان دې ډېر لوی دی
د الله ډېر لوی شان دی. بیانوم یې راته ولا اله غیرک، او نشته دی بل اله، معبود، خالق، مالک، رازق، عبادت کوونکی د سجدې خاوند غیرک ستا نه علاوه. یار څومره خشته معنا ده یار. سبحانک اللهم وبحمدک، خدای پاکی بیانوما، یوازې پاکی دی نه بیانوم، د ښکلي تعریفاتو خاوندم یې هغه م ورسره بیان. وتبارک اسمک، نوم دې ډېر برکتي دی. وتعالی جدک، شان دې ډېر لوی دی، عظمت دې ډېر لوی دی. ولا اله غیرک، نشته دی بل مالک، خالق، رازق سوا ستا. دا غي ظاهره معنا ده. اوس یې ورو لږ مقصد وره او مطلب یې وره. سبحانک اللهم، سبحان خدایه چې څومره عیبونه دي، خدایه ته د هر عیب نه پاک. بېشکه د الله رب العالمین ذات د هر عیب نه پاک دی. په مخ د کائنات کې، په مخ د کائنات کې چې دا څومره مخلوق دی، دې ټولو کې عیوب دی. څه ناڅه عیب پکې شته، څه ناڅه. پیغمبران به تلل، فرشتې به هم تلل، هغه داسې مخلوق دی خبره. خو په مخ د کائنات کې چې دا څه مخلوق دی خدایه، دې ټولو کې عیب دی. واحد په مخ د کائنات کې ستا ذات دی چې خدای د هر عیب نه پاک. سبحانه، خدای پاکی. اللهم، اے الله. دغه سبحان کلمه چې دا ته په شروع کې د دې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام هم دی، ډېره لویه مرتبه هم دی. سبحانه، نو ته لومبې وایې سبحانک اللهم، خدایه ته د هر عیب نه پاکې، او د هر عیب نه پاکوالی په خپل ځای ډېر لوی شان لري. ټیک ده، خو ورسره بله خبره کوم وبحمدکه، چې څومره ښکلي تعریفات دي، څومره ښکلي څیزونه دي، ټولو تعریفاتو خاوند خدای ستا ذات دی. دا هم زه اقرار کوم. دا څومره چې په مخ کې ښکلي، په مخ د کائنات کې دا ښکلي اسمان ویني، دا ښکلي اسمان جواب ټول دا کې چا پیدا کړی دی؟ الله رب العالمین. دا ښکلي ځمکه، دا ښکلي اونې، دا ښکلي بوټي، دا د کائنات دا ښکلي سیندرې، دا فرشتې، دا پیغمبران، دا خو هر څه چې دا ښکلي پیدا کړي خدای تا پیدا کړي. د خدای زه یوازې دا نه، زه ورسره دا اقرار هم کوم چې خدای د حمد لایق ستا ذات دی. وبحمدکه، د ښکلي تعریفاتو خاوند خدای دی. نو د حمد لوی شان دی، لوی مقام دی، لویه مرتبه ده. نو ته به دا لومبي ووایې په مقصد باندې، خو به اوس پوه شوې که نه چې سبحانک اللهم وبحمدکه، خدای د هر عیب نه پاکي. زه دا اقرار کوم او ویم یا الله، خو یوازې د هر عیب نه پاک نه، چې په مخ د کائنات کې څومره ښکلي تعریفات دي، ټول ستا دپاره دي، ته د هغې لایق یې. دا د لومړي کې وي سبحانک اللهم وبحمدکه. بیا چې دا دومره ښکلي تعریفات او د هر عیب نه پاک، دا څوک دی؟ نو ته وایې وتبارک اسمک، ستا هغه ذات خو پرېږده چې هغه څومره برکتي دی، هغه ذات پرېږده، خدایي دی پرېږده، هغه په خپل ځای مقام او مرتبه دی پرېږده، هر څه پرېږده. دا وکړه چې وتبارک اسمک، خدایه نوم دی ډېر د برکت والا، ډېر برکتي نوم دی. نوم خو په خپل ځای ډېر لوی دی. وتعالی جدک، شان دی ډېر لوی دی، مقام دی ډېر لوی دی، مرتبه ډېره لویه ده. وتعالی جدک، خدای شان دی ډېر لوی دی. ستاسې شان والا رب په مخ د کائنات کې نه و، نه دی، نه به پیدا شي. دا وایه، دا زړه کې لږ تا تصور راولې. وتعالی جدک، خدای ستا شان ډېر لوی دی، ستا مقام ډېر لوی دی، ستا مرتبه ډېره لویه ده. او حقیقت دا دی. اوس د الله شان، د الله مقام، د الله مرتبه، والله العظیم قرآن شریف کې الله ویلي زما مقام، زما مرتبه، زما شان د دې پیژنګلو ستاسو د دې نه عاجز یم. وما قدر الله حق قدري، الله شان موږ نشو پیژنو. نو خدای ستا ته بس دا ووایه خدایه زما دا کمزوري وجود، دا کمزوري دماغ، دا کمزوري سوچ،
دا تا تصور نشي کولی چې خدای ته څومره زه به ده ویم چې وتعالی جدک خدای ستا شان ډېر لوی دی، ستا مقام ډېر لوی دی، ستا مرتبه ډېره لویه دا دې ووې نو بس ته په آخره کې بیا وې خدای زه به د څه شان څه مقام څه مرتبه دا به زه بیان کړم، خو بس زه به دا ووایم په آخره کې او په دې باندې به اقرار هم وکړم او په خولې به یې ووایو او په زړه کې به هم دا راولم چې ولا اله وایه ټول وایه ولا اله غیر خدای ستاسې ذات په مخ د کائنات نشته، ولا اله نشته د بل اله، نشته د بل معبود، نشته د بل خالق، نشته د بل رازق، نشته د بل مالک ستاسې غیرک ستاسې بس خدای فقط دقه عقیده یاد ساتئ زما وروڼو، دقه عقیده ولا اله غیرک کو زمونږ او ستاسو په دې زړه کې راله چې د دې ټول کائنات اعلی ذات الله رب العالمین دی او د ده نه علاوه په ذات کې په صفاتو کې په علم کې په تصرف کې په قدرت کې په طاقت کې بل څوک نشته نه و نه به پیدا شي ولا اله غیرک خدای بس زه په دې اقرار کوم چې ستاسې ذات په مخ د کائنات کې نه و نشته او نه به پیدا شي، ته د هر څه خدای مالک یې، ته د هر څه قدرت لرونکی ذات یې خدای، زه نه منم بل څوک دقه عقیده چې ولا اله غیرک دا د یو ځل زړه کې راله او الله د حقیقي معبود ومنه، حقیقي مسجود دې ومنه، حقیقي مالک دې ومنه، کو ته د دنیا ګناهګار قسم په خدای الله به دې بخي. دا ولا اله غیرک خبره په دې زړه کې راوله چې نشته خدای ستاسې ذات، ستاسې هستی، ستاسې مالک، ستاسې رازق، ستاسې نفع ورکوونکي، ستاسې نقصان نه بچ کوونکي، ستاسې اولاد ورکوونکي چې ته خدای ته به اولاد ورکوې چې بندې کې د چا مجال شته چې چاله اولاد ورکړي، نشته بل ذات خدای ستا نه علاوه زه منم. الله اکبر دا اړه کې راولې وروڼو او دا تعلق د الله سره جوړ کړئ. الله به قسم دې زموږ په دې مونځ کې زموږ په دې دومره یو اعلی ټیس او مزه به واچي چې تاله به خوند درکړي. مونږ خو به دا وایو سبحانک الله یو دغه هم شروع کړي نه، لږ سوچ کوئ دې کې خو د الله ډېر لوی قدرت پروت دی، ډېر لوی طاقت پکې پروت دی او د هغې طاقت او د قدرت او د لوی کبرایي دغه ذات په حقیقت کې مالک دی. نو ته وایې ولا اله غیرک نشته دی بل خالق مالک خدای ستا نه علاوه. خو دا ولا اله غیرک عقیده صرف ستاسو په دې زړه کې راله چې د الله نه علاوه زه نه بل معبود مسجود خالق مالک رازق دا دې ونه منه په دې به دې الله رب العالمین لوی مقام درکړي. زموږ په دې اخري خبره کوم بس ختمو ګرمیم ده او ما تاسو زه بیمار یم. په مشکات مبارک کې دا حدیث دی، د حدیثو په نورو کتابونو کې د زموږ یو وړوکې شانه رساله ده، موږ یې په دې لومبۍ درجه کې د طالبانو ته ښایو زاده طالبین ای کې یو حدیث دی. خیر هغه حدیث هغه نور بیان درته زه نه کومه خو صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وایي خو یو انساني او د ده په دې زړه کې دا راغلی ګوره نه یې مونځونه کړي دي نه یې روجې نیولي ډېر ګناهګار دی خدای په زړه کې دي چې زه د الله نه علاوه بل خالق مالک رازق اولاد ورکوونکي اولاد نه ورکوونکي ذات صرف د الله ذات ګڼم او د سره په ذات کې په صفاتو کې په علم کې په تصرف کې په قدرت کې په طاقت کې د دې ولا اله غیرک هغه اصل مخصوص ستا دې زړه ته کوشوی دی چې نشته بل مالک رازق خالق سوا ده نه. رسول الله مبارک دې مرګي ته وایي دا چاته وایه ما خو دې ډېر ګناهګار دی ډېر ګناهګار دی. دا عقیدت شته چې ولا اله غیر زه د الله نه علاوه بل ذات په مخ د کائنات کې د نفع او د شر او د خیر او د اولادو دا بل نه منم صرف یو الله منم. وی قسم په خدای سره رسول الله مبارک وی جنت ته بخامه. نو دا ولا اله غیرک ور یو خپل شان دی یو خپل مقام دی. دا دې زړه کې راولې چې زما ذات او خالق او مالک او هر څه دا د الله رب العالمین ذات. رونو کو په دې طریقه باندې صرف تاسو دا یو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرک په دې سوچ وي دا ما چې تاسو ته وی کنه یاره زما د خدای په ذات باندې قسم یو به موس قبول وي بل به الله د ګناهونو نه ساتي او بل به الله سره یو ناشنا ربط پیدا شي
یو ناشنا تعلق به پیدا شي، یو ناشنا مینه به پیدا شي، یو ناشنا محبت به پیدا شي. هر وخت به ستا مخې ته ستا سوچ ستا فکر دا به د الله، او چې کله دقه خبره راله چې د الله ذات موږ ته مخې ته شو، د الله قدرت، د الله طاقت، د الله ښکلیوالی، د الله رحم، د الله کرم، الله ته موږ ورنږدې شو، دا انسان په دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې. نو زما عزتمند ورونو، زما دا بیان خو هم تاسو اورېده، دا خو چونکې وخت مختصري د جمعې دا وخت سړی پکې تفصیلي خبره هم نشي کولی، خو په دې د خپلو علماو نه لږ تپوس وکړئ، د دې معنا تې زده کړئ، مقصد تې زده کړئ، دا مونځ به راله خوند درکوي. بیا نور ورپسې څه دي؟ د الحمد خپل شان دی، د صورت خپل شان دی، چې رکوع ته ورټیټ شي د دې خپل شان دی، سجدې له چې لاړې او دا عزتمند په ټول بدن کې د ټولو نه عزتمند ځای فاروق جانه کوم ځای دی؟ سر دی د انسان کنه، د انسان دا سر دی او دا ته راوالې او په مخ د کائنات کې د ټولو نه ذلیل شي څه شي ده؟ ازمکه ده کنه. یار خرم پې ګرځي، سپین پې ګرځي، خیزران هم پې ګرځي، د ټولو نه ذلیله شي د ازمکه ده، او تا عزتمند سر راواغېشته او په دې ذلیله ځمکه دې کېښوده. چا ته دې کېښوده؟ جواب لږ راکې الله ته. نو الله ته دې یوازې دا ایښې نه دی، ورسره په خولې هم دا وی چې سبحان ربي الاعلی. خدایا زه د هغې ذات پاکي بیانومه چې د ټولو نه اعلی ذات دی. سبحان ربي، سر دې هم لګولي دي په ځمکه او په خولې هم دا اقرار کوي چې خدایا د هر عیب نه ته پاکې، ته اعلی ذات یې. یار دا مونځ به څومره خوند کوي، دا مونځ به څومره مزه کوي، دې مونځ کې به الله ته سړی څومره نږدې کېږي. موږ د دې شیزونه نه یو خبر، نو ځان په دې باندې لږ پوه کړې د خپلو علمای کرامو نه. موږ خو راته وقه مختصر شان وخي، نور خو راځی هم نه چېرته جمعه کې هم تیمورجانه ګیر کړو، نور خو راته راځی هم نه. نو چې جمعه کې لږ شن دې کې دومره وخت نه وي چې تاسو په تفصیل باندې پوه کړم، خو بهر کې ما راته مختصر شان د دې معنا وکړه. نورې په کتابونو کې مو ګورئ چې کوم پړه کسان دي، او نن سبا زمانه خو د دې نیټ ته په دې نیټ هم دا ورکړې چې د دې څه مقصد دی، څه مطلب دی. ما خو راته پښتو کې د هغې هغه آسان مقصد بیان کړ، پته به راته ولګي. نو مونځ داسې یو شی دی چې رسول الله مبارک وایي دا زما د سترګو یخوالی دی، یعنې خوشحالي پرې راته میلاوي. په څه خوشحالي میږي؟ چې دا الفاظ ته په دې طریقه باندې وی، دا الفاظ په دقې مقصد باندې وی، دې زړه ته یو ناشنا سرور هم میلاویږي، او هغه خپل خالق حقیقي چې کوم الله دی هغه سره مینه او محبت او تعلق هم زیاتېږي. الله دې زمونږ او ستاسو دقه منځونه نصیب کړي.